د افغانستان په بغلان ولایت کې یوه ستره غمیزه رامنځته شوې ده. موږ په درواز نومې سیمه کې یو دلته او دلته د یوې مور سره ناست یو او له دوی نه پوښتنه کوو چې دغه وضعیت دوی څنګه تیر کړی دی او څنګه و. مورې تاسو که په پیل کې دا راته ووایئ چې دغه سیلاب چې کله راتله هغه صحنه څنګه یو صحنه وه، څه رقم حالت و؟ وروره دا اوبه داسې را روانې وې لکه غونډۍ، خو داسې غونډۍ کېدلې په موږ چې راورسېدلې او ما خپل بچي ځغلول او په مځکه غوځارېدلم. اوس هم غوځاره سوې یم، پر لارې باندې دا پښه مې شله ده او ځغاستو بغارې مې وهلې چې ټول لاړو. یوه غوا رانه یوړې، ګلګۍ رانه ویوی، د 10 لک روپیو دوکان رانه ویوی او 12 کلن زوی مې دی، کونډه یم او نور هېڅ هم نه دي راپاته، خالي دغه وچه د خشته مځکه ده او زه یم په دا سپېره مځکه اوسېږم. نه صندوق لرم، نه لوښی لرم، نه اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه تلتاک، نه نالي، هېڅ هم نه لرم. لیړۍ کې لیړۍ یې هم وړېده، ما به هر سهار لیړۍ د کوره لوټوله، بیا به مې دا زوی ته ورکوله، زوی به مې وړه 200 روپۍ بیا هم ګټلې او 300 روپۍ بیا هم ګټلې. موږ بیا په چلولو 14 تنه کول، د 12 کلن زوی مې دی. یعنې تاسو وتلو حالت کې فقط ځان وباسه، نور هېڅ شی موږ هېڅ هم نه دي کړي. دروازې هم خوشې پرېښې دي، بغارې مې ولې په کور کې مې هېڅ نه لرلو، دا لیور مې هم نه و، ایران کې و پر لارې ور روان و. پرون راهیسې وږي ناست یو. دا راته ووایه مورې چې تاسو څه شي ته اړتیا لرئ، لومړنۍ اړتیاوو ته تاسو سره باید څه ډول مرسته وشي؟ وروره ما ته که دا زما غوا راته واخلي او که ته ما ته یو لوښی واخلي او که ته ما سره یو مدد وکړي او که ته زما کوټې را جوړې کړي او که ته زما دا دربدره ژوند برته صحیح کړي. زه دربدره یم، زما زوی خو 12 کلن هلک دی، ما 14 تنه کول، ما 12 لک روپیو دوکان لاړی، بالا ما ته خو هېڅ مزدوري نشي کولی او دغه څاه مې و، څاه مې غرق سو، اوبه څک نشته. مور انشاءالله هغه به م وسي، دغه بیړنۍ ضرورتونه م څه شی دي، یعنې چې ژر تر ژره تاسو سره مرسته وشي؟ دغه زموږ کوټې دي جوړې کړي راته ژر د ژر، چې پرده سي، دا مې پلاستیک په ځان تاو کړی، د لښتي په غاړه ټوله ورځ ناسته یم سایې ته، د درختو هېڅ سایه نشته چې زه پشکې کښېنم او نه د مزدور وسه لرم چې زه یې واخلم راولم او زه په پاکې کړم او زه په جوړې کړم. هېڅ وسه نه لرم، د یو الله ته ناسته یم، یو دغه بندګانو کشر راسره وکړي. ډېره مننه مور. انشاءالله موږ در سره یو با احساس افغانان شته، انشاءالله ستاسو غږ تر ډېرو خلکو رسیږي او انشاءالله ستاسو دا ضرورتونه او اړتیاوې به پوره کېږي انشاءالله. او 14 تنه کول ما به رایې وږی بیده کړی دی، د طالبانو ډوډۍ ته ناسته وم خو ما ته راونه رسېدل او نن مې تر ماښامه کتلي هم هېڅ نه دي را رسېدلي راته، نه اوړه شته، نه غوړي شته، نه اور بلی د بلېدی شی شته، هېڅ هم نشته راسره، نه پیسه شته، دی نه لرو په غاړې کې. وروره کالی نشته، یوه جوړه کالي مې په خټو لړلي په غاړې کې دي، یوه مې د 14 تنه کول ده، یوه جوړه کالي هم نشته، ټول یې وړي دي، صندغان یې هم وړي دي، لوښي یې هم وړي دي، هېڅ نشته چې موږ بله جوړه کالي غاړې ته واچوو. قدرمنو دوستانو، هغه کومې ویډیوګانې، هغه کوم تصویرونه چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې لیدلي وو، که په خپلو سترګو ولیدل شي، له هغې یو بد حالت دلته موږ تاسو ګورو. دې نه یو ډېر سخت، تاسو دلته ګورئ دا اوبه تر دغه ځایو پورې جګې شوي دي، دا تقریبا 1 متر څخه زیاتې اوبه حویلۍ کې جګې شوي دي، د کور هر څه له منځه تللي. دا وګورئ، دا صندوقونه چې دوی بیا وروسته راویستي دي، دا د کور حالت دی. د دې تر څنګ دوی دلته څه د دوکان لپاره ځینې شیان کور کې ایښي وو، هغه هم ټول له منځه تللي دي. یعنې دلته یوازې خلکو دومره کړي دي چې خپل ځان یې ویستی دی له کورونو نه، نور کور هر څه ژوند هر څه هلاک شوي دي او له منځه تللي دي. نو قدرمن دوستانو، زموږ او ستاسو هیوادوال د بغلان دغه شریف ولس له هر څه څخه وړاندې مرستو ته، اضطراري حالت ته ضرورت لري او بهترینه مرسته او بهترینه صدقه هغه ده چې موږ تاسو په سخت حالت کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو. نو راځئ له قمر سره یو ځای شئ، قمر ته خپلې مرستې راولګئ، موږ په پوره صداقت او ایماندارۍ سره د بغلان تر ولسونو پورې رسوو. انشاءالله موږ راغلي یو، موږ رسېدلي یو او انشاءالله سر له سبا به زموږ مرستې دلته پیلېږي.